سلامونه دوستانو، یو ځل بیا سردار ولی د بیسټ فور یو چینل له طرفه په دې ویډیو کې به نن درته وښایم چې څنګه کولی شو په یو صنف کې د اول نمره، دویم نمره او دریم نمره داسې تر اخره پورې پوزیشن معلوم کړو چې اول نمره څوک دی، دویم نمره څوک دی او دریم نمره څوک دی. د دې لپاره په اکسل کې موږ رینک فارموله استعمالوو چې دلته به تاسو ته په عملي ډول وښیم. ما یو وړوکی ونې لیست جوړ کړی دی. له دې دپاره 33% یو کس وړې ده، بل 90 وړې ده. غواړم چې دا 33 90 80 45 50 80 دې کې اول نمره څوک دی او دا نور په کوم پوزیشن دی، په کوم څوم نمره دی. د دې لپاره موږ رینک فارموله استعمالوو. نو اول به مساوي نشان، بیا د هغې نه بعد رینک، او له دې څخه وروسته به قوس شروع کړي. له قوس څخه وروسته D2 دغه خانه به انتخاب کړي او بیا به کومه ولګئ او دا ټول رینج به ورسره سلیکټ کړي چې دا 33% چې وړي دا په دې نورو سره مقایسه کړه چې دا په څوم پوزیشن کې دی. له دې څخه وروسته به بیرته قوس بند کړي او انټر. نو موږ ته وایي چې 33% والا دا په شپږم نمبر باندې دی. همداسې به راشي ټول به داسې سلیکټ کړي او د کیبورډ څخه به کنټرول ډي پریس کړي. دلته اوس موږ څه لږ مشکلې جوړ کړو ځکه چې 90% والا ته هم اول پوزیشن ورکړو او 80% ته هم اول پوزیشن ورکړو او 80 ته هم. له دې دپاره موږ به دغه فارمول چې کوم موږ ولیکه لږ مخکې فارمول مې دلته ورکړو نو دا به ایډیټ کړو. که چېرته ایډیټ نه کړو یعنې دا موږ لاک نه کړو نو دا به موږ سره داسې مشکل جوړوي لکه مخکې چې تاسو کتل. لکه یو ځل بیا تاسو ته ښیم، که زه کنټرول ډي پریس کړم نو ما ته 3 پوزیشنه په اول کې راوستل. نو دا خو ستونزمنده شوه چې موږ به د دوی ترمنځ فیصله وکړو چې یاره دا به په څو نمبر پوزیشن کې راغلی. له دې دپاره به راځو بېرته فارموله ایډیټ کوم. د ډي 2 مې چې اخیستلي دي د ډي به زه لاک کړم. له کیبورډ څخه شفت او 4 بټن پریس کړي. یو ځل بیا شفت 4 او دا به هم لاک کړم. دې څخه وروسته انټر پریس کوم. اوس به وګورو چې موږ ته به ډېر منظم راوستی. کنټرول ډي. ګورئ دوستانو، د 33% کې راوست، 90 په اول پوزیشن کې راوست، 80 په دویم کې راوست او 80 په دریم پوزیشن کې راوست. اوس غواړم چې د اول پوزیشن په سر ته راشي ځکه چې دا په اول پوزیشن کې راغلی دی. نو دې دپاره موږ راځو دا انتخابو او دلته ورته وایي چې سورټ and filter. expand the selection ورته وایي sort. ګورئ دوستانو، 90% والا په اول پوزیشن کې راوسته، د 80 والا په دویم پوزیشن کې راوسته او 80 په دریم پوزیشن کې او داسې مسلسل نور هم. له دې د لارې کولی شو د رینک فارمول د لارې موږ کولی شو چې په یو کلاس کې اول پوزیشن، دویم پوزیشن، دریم پوزیشن او تر اخره معلوم کو. ډېر اسانه طریقه ده، کار پې وکئ. تاسو ته به معلوم شي چې د رینک فارمول سره موږ کولی شو څومره په اسانۍ په یو صنف کې په کلاس کې د اول پوزیشن نه نیولې تر اخر پوزیشن پورې معلوم کو. دې څخه وروسته یو بل فارمول دی چې هغه نیټورک ډایس په نوم باندې دی.